Let's learn powerful phrasal verbs. Number 1. Give up. Give up. Give up means تسلیمیدل یا پریښودل. د give up phrasal verb په پښتو کې مطلب او ترجمه داسې ده چې پریښودل یا تسلیمیدل. For example, never give up. Never give up. مثلا ته یو کس تشویقوي او هغه ته وایي چې never give up. هیڅکله مه تسلیمیږه. Number 2. Carry on. Carry on means continue. Continue. ادامه ورکول. یو کار ته ادامه ورکول یا جاری ساتل. Carry on. Number 3. Bring up. Bring up. Bring up means mention. Mention. او په پښتو کې د دې phrasal verb معنا داسې ده ذکر کول یا پرایادول. Bring up. Number 4. Find out. Find out. Find out means discover. او په پښتو کې د دې phrasal verb معنا داسې ده پیدا کول. Find out means پیدا کول. Number 5. Turn on. Turn on. چالانول. لکه برقي سامانالات ټي وي موبایل کمپیوټر دا چې کله چالانوي نو د دې لپاره موږ phrasal verb turn on لرو. Turn on. او په آخر کې کورنۍ وظیفه هم لرو. باید تاسو د دې phrasal verb معنا په پښتو کې پیدا کړئ چې دا phrasal verb په پښتو کې څه معنا ورکوي او د دې معنا بیا په کمنټ کې ولیکئ. ان شاء الله زه به یې چک کړم چې تاسو صحیح یاست که غلط. او هغه phrasal verb دا دی put off. Put off. Put off. نو د دې phrasal verb معنا تاسو پیدا کړئ.